د سورة بقرې اخرني دو آیتونه آمن الرسول او ورپسې لا یکلف الله، دا دواړه آیتونه د شپې ویل څومره ثواب لري خوښ شي. د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلة کفتاه، صحیح حدیث د بخاری مسلم. وی دغه دو آیتونه چې چا د شپې ولوستل د شپې کفتاه، دا دغه کافي شو. د دې دوه معنی اهل علم ذکر کوي. کفتاه یو مطلب دا شو چې د شپې د ټولو آفتونو مصیبتونو نه دا کافي دی، الله به د انسان باندې مصیبتونه آفتونه نه راولي. دویم معنی دا ده چې دا د ټول شپې د عبادت په ځای کافي کیږي، لکه تا چې ټوله شپه نفلونه او تلاوتونه عبادتونه کړي. دا څومره اسان عمل دی. د سورة بقرې دوه اخري آیتونه آمن الرسول او لا یکلف الله، دا ویل کول پکار دي. څومره عظیم فایده ده په دې کې. نو دې به دا مطلب نه چې سړی بیا د شپې نه راپاڅېږي، نه، چې د شپې راپاڅېدي تهجد دې وکړل دا نور ثواب دی، خو بالفرض که راپام نه سېدلې د ټولې شپې عبادت د الله حسابوي، او که د شپې راپام سېدلې او دا دې وویله نو بیا خو نور علی نور دی.